سلامونه او نیکې هیلې. په پښتو کې د جرمني ژبې زده کړې یو مهم لوست ته ښه راغلاست. په دې لوست کې به مونږ او تاسې انشاءالله د ده یا مذکر ارتیکل ځینې مهمې نښې نښانې یو ځای سره زده کړو چې د دې نښو په واسطه به ده یا مذکر ارتیکل ډیر زیات درته اسانه شي. که په جرمني ژبه کې مو د ارتیکلونو ویډیو لا نه وي لیدلې، لومړی زموږ د یوټیوب چینل ته ورشئ، ویډیو در سره وګورئ تر څو دا لوست درته اسانه شي. په جرمني ژبه کې د مسکولین یا مذکر ارتیکل der دی چې تیر لوست کې په دې باندې پوه شو. راځئ چې اوس هغه نومونه وپیژنو چې د دوی ارتیکل همیشه مذکر یا مسکولین دی. Die Jahreszeiten، د کال فصلونه. په جرمني ژبه کې د کال فصلونه همیشه مذکر ارتیکل لري، لکه der Frühling، der Sommer، der Herbst، der Winter. Die Monate des Jahres، د کال میاشتې. په جرمني ژبه کې د کال میاشتې هم همیشه مذکر ارتیکل لري، لکه der Januar، der Februar، der März، der April، der Mai، der Juni، der Juli، der August، der September، der Oktober، der November، der Dezember. Die Wochentage، د اونۍ ورځې. په جرمني ژبه کې د اونۍ ورځې هم همیشه مذکر ارتیکل لري، لکه der Montag، der Dienstag، der Mittwoch، der Donnerstag، der Freitag، der Samstag، der Sonntag. der Himmelsrichtungen، جغرافیایي لارښوونې. په جرمني ژبه کې جغرافیایي لارښوونې لکه شمال، شرق، جنوب، غرب هم همیشه مسکولین یا مذکر ارتیکل لري، لکه der Norden، der Osten، der Süden، der Westen. Automarken، د موټر برندونه یا مارکونه هم همیشه په جرمني ژبه کې مسکولین یا مذکر ارتیکل لري، لکه der Audi، der BMW، der Mercedes او همداسې نور. das Wetter، آب و هوا. آب و هوا هم په جرمني ژبه کې مسکولین یا مذکر ارتیکل لري، لکه der Regen، der Schnee، der Wind. die Währung، پولي اسعار. په جرمني ژبه کې پولي اسعار هم مسکولین یا مذکر ارتیکل لري، لکه der Euro، der Dollar او همداسې نور. راځئ چې اوس ځینې نورې نښې نښانې وپیژنو چې د دې نښو په واسطه به مذکر یا مسکولین ارتیکل نور هم په اسانۍ سره پیژنو. په جرمني ژبه کې هغه نومونه چې په اغ باندې ختم کیږي د دوی ارتیکل مسکولین یا مذکر دی، لکه der Fahrer، der Lehrer، der Spieler. همداشان هغه نومونه چې په ان ت باندې ختم کیږي د دوی ارتیکل هم مسکولین یا مذکر دی، لکه der Elephant، der Praktikant او همداسې نور. خو دلته یو استثناء وجود لري، لکه das Restaurant. د دې ارتیکل ولې مسکولین یا مذکر نه دی؟ دا ځکه چې دا د فرانسوي ژبې څخه راغلی یو نوم دی. همداشان هغه نومونه چې په ال ای ان ګ باندې ختم کیږي د دوی ارتیکل هم مسکولین یا مذکر دی، لکه der Frühling، der Lehrling او همداسې نور. همداشان هغه نومونه چې په جرمني ژبه کې په ان ای اغ باندې ختم کیږي د دوی ارتیکل مسکولین یا مذکر دی، لکه der Schaffner، der Zollner او همداسې نور. همداشان هغه نومونه چې په او اغ باندې ختم کیږي د دوی ارتیکل هم مسکولین یا مذکر دی، لکه der Direktor،
der Motor war او همداسې نور. همدا شان هغه نومونه چې په ای ګې باندې ختم کیږي د دوی ارټیکل هم مسکولین یا مذکر دی، لکه der Honig، der König او همداسې نور. همدا شان هغه نومونه چې په ای اس ام او اس باندې ختم کیږي د دوی ارټیکل هم مسکولین یا مذکر دی، لکه der Kapitalismus، der Journalismus، der Nationalismus. ګرانو لیدونکو د مسکولین یا د مذکر ارټیکل دغه ځینې نښې چې ستاسو په سکرین باندې ښکاري هیله ده چې یاد کړئ، تمرین کړئ او په روزمره ژوند کې ورڅخه ګټه واخلئ. ډیره زیاته مننه کوم چې تر دې دمه راسره مل وئ. له هیره مو ونه باسئ چې ویډیو در سره لایک کړئ، شیر کړئ او خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. تر بیا مو په لوی او بخښونکي رب سپارم. تر بیا لیدو، الله حافظ. Bis bald. Tschüss.